ګرانو لیدونکو تاسو څو ثانیې دغه تصویر او ویډیو ته پاملرنه وکړئ. د یوه هېواد وګړي چې 90 سلنه د فقر تر کرښې لاندې ژوند ترسره کوي او بیا دا فقر د دې لامل شي چې دوی بهرنیو هېوادونو ته مسافر شي، خپله کورنۍ دلته پرېږدي، ماشومان پرېږدي، دوی هلته په څومره زحمت سره لاړ شي، په څومره زحمت سره پیسې ګټي، مزدوري ترسره کوي او بیا دغه ګټلې پیسې په داسې یوه کس باندې شیندي چې هغه د ټولنې د ګمراه کولو لپاره کار ترسره کوي، په ټولنه کې د فساد د خورولو لپاره کار ترسره کوي. کاشکې تاسو دغه پیسې په داسې یو کس باندې شیندلې وای چې هغه د فقر د لګولو لپاره کار ترسره کولو، هغه د په ټولنه کې د پوهې د خورولو لپاره کار ترسره کولو، په داسې یو کس مو شیندلې وای چې هغه د فقر د لګولو لپاره کار ترسره کولو او بیا په خپلو کې د قومیت په خاطر جګړه هم ترسره کوئ. کله چې تاسو په یوه خراب مجلس کې راټولیږئ نو حتمي ده چې تاسو بیا په خپلو کې جنګ هم ترسره کوئ، په قومي شکل سره تاسو جنګ ترسره کوئ چې دی دې سمت شو، دغه دې طرف دی، دغه دې طرف دی او بیا وایي چې دغه کس باندې چې موږ پیسې شیندو دا یو هنرمند دی. هنرمند داسې یو کس ته ویل کېږي چې هغه د خپل هنر له لارې په ټولنه کې مثبت بدلون راولي، نه داسې یو کس چې هغه فساد خوروي او ټولنه ناسم لوري ته بیایي.